کوهي له مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ و جوړ یاست. خوږو اورېدونکو راواخیست. له 2 میاشتني ځنډ وروسته راته جمشید ټلیفون وکړ. د وکې ټنۍ مې ووهل. جمشید په ارام غږ سره وویل سلامونه برېښنا. په بنده ژبه مې وویل وعلیکم سلام جمشیده څنګه؟ جمشید ځواب راکړ زه ښه یم ګرانې ته څنګه یې؟ ما ویل په همدې حال هم شکر دی. جمشید وویل غږ دې ډېر مړاوی دی بیا څه خبره ده؟ بس جمشیده ما لا ځواب نه ورکړی چې په ورېنداره مې سترګې ولګېدې نغري ته را روانه ژر مې ځواب ورکړ چې اوس مې ورېنداره راغله زه وروسته درته ټلیفون کوم. اړیکه مې پرې کړه. ټلیفون مې بیرته جب ته واچوه. کله چې مې ډوډۍ ته وکتل لوګي ترې پورته کېده. یو مخ یې ټول سوټ بوټ سوی و. ډوډۍ مې له تبۍ لرې کړه. ورېندار مې چې څنګ ته نغري ته راغله په سوې ډوډۍ سترګې ولګېدل. سترګې را برګې کړې. په غوسه یې وویل سترګې دې شته که نه؟ دا ډوډۍ دې ولې داسې سوې ده؟ مردار خورې په کومو سوچونو کې تللي؟ 2 څپېړې یې مخ ته ووهلم. د سر له ویښتان یې ونیولم. د نغري دیوال سره یې ووهلم. له سترګو مې مړې وښکې راتوی شوې. مخامخ راته کېناسته. د سر په ویښتو کې یو ځل بیا موټی راډک کړ. راته یې وویل ژاړه مه دا خو یې لا پیل دی. دا ځل یې په ښی لاس کې ونیولم. په سره تبۍ باندې مې لاس را باندې کېښود. زما له خولې یوه چغه ووته چې له چغې سره زما وراره چې د وصال مشر زوی وه نغري ته په منډه راغی. کله چې پر مور سترګې ولګېدې پرې غږ یې کړ مورې دا څه کوې؟ دا پرېږده لاس یې ورته وسوځوه. مور یې ورپورته شوه. 2 ګرمې څپېړې مخ ته ورکړې. سا هم لکه چې سترګې ړندې شوي دي. دا وګوره ډوډۍ داسې پخوي. وراره مې چې نوم یې خیبر و وچې سترګې راته نیولې وي. له سترګو نه یې پوه شوم چې وس یې نه رسېږي. له نغري د باندې شوه. مور یې هم ورپسې لاړه. د باندې نه د خبرو کولو غږ راته خو په خبرو سمه نه پوهېدم. دومره پوه شوم چې خیبر د مور سره زما په اړه خبرې کوي. ما چې مې لاس وکتل لاس مې ډېر سوی و. په ډېر زحمت سره مې پاتې ډوډۍ پخه کړه. له ډوډۍ پخولو وروسته یوې کوچنۍ غوندې کوټې ته لاړم چې ټوله د بېکارو لوښو ډکه وه. ځان ته مې پکې ځای جوړ کړ. بېرته نغري ته لاړم. دوی ته مې ډوډۍ تیاره کړه. کله چې دوی ډوډۍ وخوړله لوښي مې ټول کړ. خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې په ځان پسې پورې کړه. د ځان سره مې ښه ډېر وشړل. اوخ زړه مې دې راوړې او غږ پچا وکړم په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ پچا وکړم غږ مې ورک دی مورې مورې نور مو په سترګو کې وخت کې وچه شوې وي. د مور خبرې مې را یادې شوې.
چې راته ویلي لورې زما په ژوندانه چې واده وکړې زه به زیاته خوشحاله شم. دا زما لوی ارمان دی چې ته زما په ژوندانه واده وکړې. د مور هره خبره مې په ذهن کې تاوېده راتاوېده، اوس مې هېڅ نشوه کولی ځکه او بله ورخه تېرې شوې وي بېرته نه راګرځېدې. شپلې نیمې اوښتې وه، ټول په درانه خوب ویده ول. یوازې زه وم چې د خپل ژوندانه په اړه رنګارنګ سوچونو په سر اخیستې وم. په همدې کې زما د کوټې دروازه په کراره ودربېده. له خپل ځای نه راپورته شوم، د دروازې خواته ورغلم. دروازې ته په نږدې کېدو وم، کرار غوندې غږ مې تر غوږ شو، برېښنا و برېښنا خیبر یم دروازه خلاصه کړه. کله مې چې دروازه خلاصه کړه خیبر په ارامه کوټې ته رادننه شو. په لاس کې یو پلاستیکي کڅوړه نیولې وه. په ارام یې راته وویل برېښنا راشه دلته کښېنه چې په لاس درته دارو وتړم. ما ویل نه خیبر زه نه غواړم چې زما په سر تا ته په کور کې کومه ستونزه پیدا شي. خیبر وویل د څه مشکل؟ ما ته به څه مشکل پیدا شي؟ ما ویل ګوره خیبر ته چې اوس زما په لاس دارو وتړې سبا به دې مور ته څه ځواب ورکوم چې ما دا دارو له کومه کړل. خو خیبر نه منله، ټینګار یې کوه چې باید ضرور دغه دارو په لاس وتړي. اخیر خیبر مجبور شو چې په خپله راوړاندې شي. په لاس راته دارو وتړل. زما له سترګو د بې کسۍ وخت کې راتوی شو. د خیبر په سترګو کې هم وخت کې ډنډ ولاړ. په غمجن او ارام غږ یې وویل ګوره برېښنا بل وخت دې هر کار ته ښه په ځیر سره پام کوه. مور مې ډېره ظالمه ده، له دې ظلم کولو خوند اخلي. ما لا هغسې وړې وړې سلګۍ وهلي. خیبر را زیاته کړه ګوره برېښنا دومره ژر خپل همت له لاسه مه ورکوه. هر څه ته چې ضرورت ولري د یو مهربانه ورور په شان به زه ستا په خدمت کې وم. له خیبر نه مې مننه وکړه. خیبر وویل زه به نور لاړ شم، هسې نه چې مور مې راویښه شي. ما ویل سمه ده لاړ شم. خیبر له کوټې ووته. ما دروازه پورې کړه. خیبر ته مې په زړه کې ډېرې دعاګانې وکړې. د خدای هم ډېر عجیبه کارونه دي. د یو ظالم پلار د یو ظالمې مور له تنه یې داسې صادق او رحم لرونکی انسان پیدا کړ. کاش چې خیبر د دوی زوی نه وه. شپه ورو ورو په تېرېدو وه. د شپې مې ټک کې خوب هم ونه کړ. سهار لږ وختي د کوټې نه د باندې شو. غوښتل مې چې بیګاني خیرن لوښي پاک کړم، خو چې نغري ته لاړم لوښي ټول پاک سوتره وینځل شوي وو. پوه شوم چې دا ټول کارونه د خیبر دي. کېدی شي چې خیبر دا فکر کړی وي چې د لوښو وینځلو کې به ترې لټي وشي. مور و پلار چې مې راویښېږي تر هغې به لوښي ووینځم. د خیبر له دې کاره ډېره خوشحاله شوم. شکرونه مې وویستل. شکر خدای که نور څوک نه وي هم یو خواخوږی خو مې شته ده. اوس راته یوازې د چای جوش کول پاتې ول. نور ټول کارونه خیبر سر ته رسولي وو. لاړم، لرګي مې راواخیستل، چایبر مې په نغري کې ایښود. زه د نغري خوا کې کېناستم تر څو اوبه جوش. زه د راتلونکي په اړه ډېر فکر کې شوم. چې نور به راباندې څه ډول حالات راځي. هېڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. د چای له تیارېدو وروسته مې د کور نور کارونه سر ته ورسول. نغري ته لاړم، یوه پیاله چای مې ځان ته واچوه. هماغلته نغري کې مې وڅښه. خپلې وړې کوټې ته لاړم. 2-3 دقیقې لا نه وې تېرې چې د جمشید زنګ راغی. اول مې د کوټې د باندې سار وکړ، بیا مې دروازه پورې کړ. ټیلیفون ته مې ځواب ورکړ سلامونه، د زړه سره څنګه یې؟ زه ښه یم جمشیده، ته څنګه یې؟ جمشید د خپلې روغتیا ډاډ راکړ او وروسته راته وویل ګرانې یوه پوښتنه کولی شم؟ نه ګرانه، یو نه 100 پوښتنې خو وکړه. ډېر وخت کېږي چې ښوونځي ته نه یې راغلی، درسونه دې قضا کېږي. زما هم ډېره یادېږي. ښوونځي ته نوره نه راځي؟ د ښوونځي د نوم په اورېدو مې یو سوړ اسویلی وکړ. ای جمشید، زه او ښوونځی اوس دومره لرې وو لکه ځمکه و اسمان. جمشید وویل ولې؟ څه خبره ده؟ جمشید ته مې په لنډو ټکو کې د مور له مړینې راوروسته ټولې ستونزې وویلې. جمشید بیا پوښتنه وکړه اوس له چا سره اوسې؟ ځواب مې ورکړ جمشیده زما د ژوند په اړه پوښتنه مه کوه. جمشید وویل زه دومره بد نه یم چې ته د راته د ژوند په اړه معلومات هم نه راکوي. په ډک ستوني مې وویل جمشیده د اوسېدو ځای مې معلوم نه دی. جمشید په حیرانۍ وویل څه؟ ما ویل هو، د اوسېدو ځای مې معلوم نه دی. ورونه مې دي، ورځې په یو کور کې د مزدور په صفت او ورځې د نورو په کورونو کې. جمشید د دې خبرې په اورېدو سره اړیکه پرې کړه. د یو څه ځنډ وروسته بیا ټیلیفون وکړ. په بنده ژبه یې وویل ته اوس څه فکر او څه پلان لرې چې زه باید څه وکړم؟ په ډک زړه مې ځواب ورکړ تر اوسه خو کوم پلان نه لرم، خو له دې وروسته به ورته ګورم. هغه بله ورځ چې تا ټیلیفون وکړ زه په نغري کې وم، ډوډۍ مې پخوله، فکر مې له تا سره و. یوه ډوډۍ رانه وسوځېده. کله چې مې ورینداره نغري ته راغله پر سوې ډوډۍ سترګې ولګېدې. له سره یې ونیولم، د نغري له دیوال سره یې ووهلم. زه چې په ژړا شوم
مخکې راته کېناستې ده، د سر په ویښتو کې راته ګوتې واچولې، راته یې وویل ژاړه مه، دا خو یې لا پیل دی. کله چې راته د سر ویښتان پرېښودل، ښي لاس یې زما ونیو او په سره تبه یې زما لاس ونیو چې لاس مې اوس هم بمړی دی، سم کار پرې نشم کولی. جمشید نور څه ویل هم غوښتل، خو خپلې غرې نیولې ستونزې اجازه نه ورکوله چې نورې خبرې دې وکړي. اړیکې یې پرې کړه. د مور و پلار له مړینې وروسته مې چا په سر د رحم و شفقت لاس نه و تېر کړی. یوازیني کسان جمشید او خیبر وه چې له ما سره یې غم شریکه وه. اوس مهال زما هم زیات فکر او خیال جمشید سره و چې څنګه به یې د ژوند د لارې ملګری کړم. شپې او ورځې تېرېدي، د اختر د غوا په شان به ورونو برخه راکې اخیسته. د هر رور په کور کې به مې کار کوو او ځان ته به مې حلاله روزي پیدا کول. یو ورځ راته جمشید ټلیفون وکړ، نن مازدیګر ساسې د کور په خوا تېرېږم، که دروازې ته یو ځل راشي چې له لرې د دیدن وکړم هم ښه ده. اما هم له خدای نه همداسې